سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دی په تاسو ټول باندې ستړي مشه خدای مو راوله خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه ستاسو قیس یم د نابغه اشخاصو فورمول کتاب 5مه برخه مې تاسو ته راوړې ده. په 4مه برخه کې خو مو واورېدل چې د تجربې په رول باندې وغږېدلو. لیکوال په دې باندې ډېر ټینګار کړی و چې هغه کسان چې کوم کار شروع کوي نو هغوی باید په هغه کار کې 15 کاله تجربه ولري. کنی وای 95 سلنه د دې امکان شته چې په هغه کار کې څه شی شي خدای مکه ناکامه شي او ډیری کسان وای د همدې وجې نه ناکامه کیږي. اوس راځو د بریا ترلاسه کولو 12 ګوني اصول وایو. هیله ده ویډیو تر پایه را سره واورئ. لومړی بریا ذهني ځواکمنتیا ده. دوم د بریا ارواپوهنه د ذهن د سلامتیا په معنا ده. نو په دې اساس هر وخت خپل ذهن د خوشحالۍ، ارامۍ، باورمندۍ او مثبت فکر د احساساتو څخه ډک کړئ. هیڅ هم ستاسې د بریا مخه نشي نیولی. دې ټکي ته باید ډیر پام وشي چې د بریا لپاره ځان پیژندنه ډیره مهمه او اړینه. دریم بریا او ښه فعالیت کول د عزت النفس یعنی ځان سره مینه، ځان ارزښتمن ګڼل، ځان محترم ګڼل او پر ځان ویاړ کول. یعنی څومره چې ځان سره مینه وکړئ په هماغه اندازه کارونه په ښه کیفیت سره د اجرا مرحلې ته سپارئ او برعکس ځان سره مینه نه کول یعنی د نفس حقارت چې د بې پروایۍ او کار څخه د تیښتې سبب کیږي. دې کار سره تاسې خپله د ژوند په غوره فرصتونو باندې د چلیپې کرښه کش کوئ او مجبوریږئ چې دومره ډوډۍ وخوره چې مړ نشئ حالت باندې قناعت وکړئ. څلورم د عزت النفس د ځواکمنېدو لپاره د هغو کارونو لیست ترتیب کړئ چې تاسې فکر کوئ پکې بریالي یاست. همدې بریاو سره نورې نوې بریاوې هم ترلاسه کړئ او دې لیست کې اضافه کړئ. په همدې ترتیب د بریا د تجربه شوي اصولو په اساس ارزښتناک پرمختګونه کوئ چې لیست کې اضافه والی راځي او دې لیست باندې غور کول او لوستلو سره تاسې د خپل عزت النفس او اعتماد پر نفس د تواناییو تصدیق کوئ. دا کار به ستاسې د خوشحالۍ خوند، د پر ځان باور او پر ځان ویاړ سبب شي او ستاسې روحیه به د بیا هڅو کولو لپاره ځواکمنه کړي. له توجه نه مو ډیره مننه چې تر دې دمه را سره وئ. تر بیا ښې چارې خواږه واوسئ، په ځان پام کوئ، په امن کې واوسئ. د خدای پامان.